السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي چې راته روغ جوړ به وي او د صحت جمع کې به نغښتي اوسئ. ملګرو د AFGCoin د نوي اپشن په باره کې درته معلومات درکوم چې څنګه کار کوي، د څه لپاره پکې زیات شوی دی او مخته نور بشپړ معلومات هم درکوم چې AFGCoin نوره څه پلانونه لري او څه رقم موږ او تاسو نړیوال سټیج ته رسولی شو. د ټول معلومات درته درکوم. مخکې له ویډیو شروع کولو څخه که زموږ چینل مو نه وي چینل سبسکرایب کړئ، زنګ تڼۍ کې یا انتخاب کړئ ترڅو زموږ نوي ویډیو ټول نه مخکې تاسو ته ورسیږي. او ملګرو ویډیو مه سکیپ کوئ، ویې ګورئ تر پایه پورې ترڅو د AFGCoin په باره کې د کامیابۍ په باره کې پوه شئ چې موږ تاسو څنګه کولی شو نړیوال سټیج ته ورسوو. او ملګرو زه په ډسکرپشن کې لینک نه اچوم ترڅو زما د هر څوک دا ویډیو کولی شي چې خپلو لیډرانو سره خپل د ټیم غړو سره یې شیر کړي ترڅو ټول ګټه ترې واخلي. ډسکرپشن یې همداسې ساده پرېږدم. راځم ملګرو د دغه اپشن په اړه درته معلومات درکوم. د اپشن ولې پکې زیات شه. دغلته تاسو به ایډز ګورئ. اوس ما وکتل دلته تاسو ته 2 ایډز هر وخت راځي، تاسو به هغه ګورئ. تاسو باید د میاشتې 15 ایډز وګورئ. دا په څه خاطر پکې اضافه شو ملګرو؟ دا د کار بدل ده. ملګرو تاسو مثلا دلته کار کوئ، ایډز ګورئ، کار کوئ، تاسو ته مثلا بیا ګټه هم درکول کېږي. که چېرته مثلا دا یوه میاشت وخت لري، د ورځې تاسو ته 2 ایډز راځي. که چېرته تاسو په میاشت کې دغه 15 ایډز ونه کتل نو تاسو ته د AFGCoin اکاونټ تاسو غیر فعال کېږي، تاسو ته ګټه نه درکوي. خو بله ښه خبره دغه ده چې تاسو مثلا اوس نه یې وزګار، سبا یې وګوره، سبا نه یې وزګار، مثلا 15 ورځې ته نه یې وزګار، نه یې ګورې، مشکل نشته، 15 ورځې بعد یې وګوره. خو میاشت کې به ته باید 15 ایډز وګورئ. دا د کار په بدل کې تاسو ته پیسې درکول، تاسو ته ګټه درکول دي. یعنې تاسو کار هم کوئ، تاسو ته ګټه هم درکوي. د دې ګټه چې ده، د دې ګټه دغه ده ملګرو چې دغه کومې پیسې چې فري انکم ته ځي، دا د فري انکم لپاره ځانګړې شوي. فري انکم مثلا وایي چې موږ نور هم غواړو چې فري انکم زیاته کړو، ګټه یې زیاته کړو، نور شیان پکې زیات کړو ترڅو موږ داسې خلکو ته زیاتې پیسې ورکړو چې هغوی مثلا پانګونه نشي کولی، پیسې نه لري. نو هغوی لپاره وایي دغه پیسې هم د فري انکم لپاره کېږي. مثلا تاسو چې څومره ایډز ګورئ د میاشتې د 3 زره نفره ګوري، دې نه مثلا د میاشتې 15,000 یا 10,000 دغسې ډالر ورځي، نو دغه ټول د فري انکم لپاره دي. ټول همدا د فري انکم لپاره دي. فري انکم کې بیرته بیا خلکو ته ورکوي. د مثال په ډول 15,000 یا 30,000 هر څومره چې وي، خو دا ټول په خلکو باندې بیرته بیا ویشي. خو د دغه اپشن ګټه دغه وه ملګرو. نو راځم ملګرو بله طریقه درته ښیم چې څنګه موږ تاسو کولی شو کمپنۍ نړیوال سټیج ته ورسوو. تاسو به راشئ ملګرو، ګورئ موږ او تاسو داسې نه کوو چې صرف خپله ګټه موږ او تاسو وي. موږ او تاسو صرف خپلې ګټې ته ناست یو، صرف 520 ډالر اخلو بس خوشحاله یو. نو ملګرو دغسې فکر نه کوو چې د کمپنۍ سره باید موږ او تاسو کومک وکړو، کمپنۍ باید نړیوال سټیج ته ورسوو کمپنۍ. نو موږ او تاسو دا فکر نه لرو. موږ او تاسو باید د ځان فکر ونه کړو، موږ او تاسو باید د کمپنۍ فکر وکړو. کمپنۍ چې پرمختګ وکړي موږ او تاسو پرمختګ کوو. که چېرته کمپنۍ پرمختګ ونه کړ، ناکامه شوله، خو موږ او تاسو هم ناکام شولو، بیا به هلته نارې وهئ چې کمپنۍ راباندې بنده شوه او دا نو کمپنۍ خو د تاسو له لاسه خرابېږي که نه، خو تاسو یې خرابوئ. نو راځم ملګرو کمپنۍ ته موږ او تاسو باید پرمختګ ورکړو. موږ او تاسو باید چې نړیوال سټیج ته ورسوو. داسې مه کوئ چې تاسو صرف خپلې ګټې ته ناست یئ. هر کله چې اپډیټ پکې راځي ملګرو تاسو نارې وهئ یاله بنده شو بنده شوه. د دې په ځای چې تاسو نارې وهئ، تاسو راشئ سوشل میډیا ته، یو خوندور کمنټ وکړئ، یو ویډیو یې وګورئ. تاسو تر اوسه پورې ملګرو داسې کړي دي چې تاسو په یوټیوب کې یو ویډیو ورته کتلي وي، تاسو داسې کړي دي، تاسو باندې دومره حق نه لري چې تاسو یو ویډیو وګورئ، یو خوندور کمنټ وکړئ، یو لایک ورکړئ، ورته ټویټر ورته فالو کړئ، نوره میډیا ورته فالو کړئ. دا حق در باندې نه لري. راځم ملګرو تاسو ګورئ دا ډېر غلط کار کوئ چې صرف موږ او تاسو خپلې ګټې ته ګورو، کمپنۍ ته نه ګورو. موږ او تاسو باید کمپنۍ نړیوال سټیج ته ورسوو ترڅو موږ او تاسو هم نړیوال سټیج ته ورسره ورسېږو، موږ او تاسو هم پرمختګ ورسره وکړو. نو ملګرو راځم ګورئ دغه ټویټر باندې به تاسو ګوره، ټولې سوشل میډیا یې دغلته په خپل اپلیکیشن کې شته. ټویټر باندې ورته کلیک واخلئ ملګرو. مثال په ډول تاسو ټویټر را خلاص کړ، ټویټر کې چې هر یو پوسټ وي ګورئ تاسو 1201 فالوورز دي. تاسو ګورئ په 43,000 نفرو کې 1201 فالوورز دي. آیا دا تاسو سره ښایي چې تاسو په 43,000 نفرو کې صرف 1200 نفر دي دا فالو کړی وي؟ خو ملګرو داسې مه کوئ. موږ او تاسو د افغانستان نه 28,000 نفران لرو په AFGCoin کې، باید چې د دې څخه خو دغه 15,000 نه شپږ 7,000 نفر خو فالو کړی وي. خو داسې خو مه کوئ. راځئ ټول یې فالو کړئ، ټویټر فالو کړئ، دغه آل انتخاب کړئ، یو ټویټر نه ټولې میډیاوې فالو کړئ او دغلته ورته کمنټونه کوئ. ګوره ما خو تیار ورته لایک هم ورکړی، زه به تاسو ته د کمنټ طریقه وښیم. ګوره تاسو لایک به ورته ورکړئ، د کمنټ باندې ورته کلیک واخلئ. کمنټ باندې چې کله ورته کلیک واخیستو زه ورته مثلا یو کمنټ کوم. د ګورئ تاسو هر رقم مثبت کمنټ مثبت کمنټ ورته کوئ، ریپلای باندې ورته کلیک واخلئ. ریپلای باندې چې کله ورته کلیک واخیستو دوی ته به کمنټ کېږي. هر یو پوسټ هم داسې کوئ، هر یو پوسټ هم پرېږدئ، هر یو پوسټ ته کمنټ کوئ چې تاسو ورته کمنټونه وکړئ. یو پوسټ ته 43,000 نفران کمنټ وکړي، 43,000 کمنټونه شوله چې دې سره پروژه هم پرمختګ کوي، موږ او تاسو هم ورسره پرمختګ کوو، موږ او تاسو هېواد هم ورسره پرمختګ کوي. راځم ملګرو ټیک ټاک ته راځم. ټیک ټاک کې فالوورز څومره دي؟ داسې مه کوئ چې تاسو صرف د خپلې جیب ګټې لپاره پکې اخته یاستئ. تاسو ته هم ګټه درکوي. مثلا تاسو ته اوس یو 2-3 میاشتې ګټه درکوي، که چېرته پرمختګ وکړ 20 کاله ګټه درکوي، همداسې دایمي به وي. پرمختګ وکړئ، کار وکړئ، کوشش وکړئ. ګورئ هر یو ویډیو تاسو د ټیک ټاک هم درسره فالو کړئ، ویډیو ته کمنټونه هم وکړئ او لایکونه هم ورته ورکړئ. نو تاسو داسې مه کوئ چې صرف تاسو خپلې ګټې ته ګورئ او بس نوره د AFGCoin په کیسه کې نه یاستئ. نو دغه د کمنټ هم ورته وکړ. را به شئ ملګرو تاسو ګورئ یوټیوب ته ورته ورشئ. یوټیوب ته چې کله ورته ورغلئ، د یوټیوب ته به راشئ. یوټیوب ته چې کله راغلی نو دغلته ملګرو تاسو ګورئ د ویډیوګانې ورته ګورئ. یوه ویډیو چې تاسو ملګرو وګورئ، یوه نه بلکې تاسو باندې حق لري چې ټولې ویډیوګانې وګورئ. که چېرته تاسو ملګرو ویډیوګانې وکتلې، تاسو فکر وکړئ چې AFGCoin به څومره عاید ترلاسه کړي، څومره عاید به ترلاسه کړي. خو دا عاید خو څه دی نه غواړي، خو دا عاید په همدغه کمپنۍ باندې مصرفوي، زموږ او ستاسو لپاره یې مصرفوي تر څو زموږ او ستاسو ګټه وي پکې، موږ او تاسو پرمختګ وکړو. نو
تاسو هم داسې مه کوئ. موږ او تاسو هم باید چې موږ او تاسو باندې هم حق لري چې موږ کومک ورسره وکړو. دا ګورئ ویډیوګانې ورته ګورئ، ویډیوګانې ورته لایک کوئ، کمنټ کوئ، دا ګورئ. نو د دې سره به AFG کوین ډېر پرمختګ وکړي، ډېر زر به نړیوال سټیج ته ورسیږي، ډېر زر به د نړیوالو ورته پام شي. نو خدای دې وکړي چې زما په خبرو باندې خفه شوي نه یاستئ. AFG کوین په موږ او تاسو باندې حق لري، دا یې حق دی چې موږ او تاسو ورته خپل حق ادا کړو. نو ملګرو تر بلې وړي موږ ته اجازه راکړئ. د الله په امان دا کارونه ټول ترسره کړئ. مننه.